جمعه ګل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام دلور خانه په خیر چرته؟ بس په دې لار باندې داسې تېرېدم چې تاسو سلام وکړم. ډېره زیاته مننه، حکم خدمت. بس څونه خو یو ځل بیا وټونو ته ولاړ یم د ایم ایل اے سیټ ته او زوی مې د ایم پی ایس سیټ ته ولاړ دی. او ما ویل چې موږ حساب کتاب کړی ستاسو په ټول خاندان کې تقریبا 40 فوټونه جوړېږي. ښه لکه حساب کتاب هم کړی زموږ په کورونو کې 40 فوټه دي. نو ما ویل چې زما برخه به کوم بیا وکړي او زما د زوی برخه به کوم وکړي. هو دلور خان یو خبره ده یاره. څه خبره ده؟ خبره دا ده چې په دې تیرو وټونو په دې وختونو کې به هم تاسو راتلی، مختلفې وعدې به هم کولې، دا به ولګو، ټرانسفارمر به ولګو، بجلي به درله راولو، لارې کوڅې به درله سمې کوو، اوبه به درله راولو وغیره وغیره وغیره. نو په هغې کې خو د اوسه پورې یو مسله هم زموږ حل نه شوه. ګوره جمعه ګله زړې خبرې پرېږدوه، نوې خبرې کوه، نوې خبرې. زه دا وایم چې مخکې به څه کوو، څه به کېږي، ستاسو د لارې مسله ده، تاسو ټرانسفارمر مسله ده، د بجلۍ مسله ده، اوبو مسله ده وغیره وغیره، دا ټولې به کېږي که نه. ډېره زیاته عجیبه خبره ده. نو بس دا خو بیا داسې وشي که نه، حکومت ته راشي خو اکثر فنډ بیا بند شي یا نورې څه مسلې. ګوره دلاور خانه انې بانې مه کوه، دا مه وایه چې فنډ نه میلاو شوی یا حکومت اخوا دېخوا وغیره، دا ټول دروغ دي. او دا زه ځکه تا ته وایم چې دا ما ته یاد شي او ټولو خلکو ته پته ده چې په دې حکومتونو کې تا خپل بچي چې دی په نوکرو باندې ولګول. په اسلام آباد کې د بنګلې واغستې، دلته د لوی لوی ځمکې واغستې، او دې نه علاوه دومره کاروبار تا شروع کړی دی په پېښور کې، اسلام آباد، پنډۍ کې او بهر هېوادونو کې چې د هغې اډو سر نه دی معلوم. دغه پیسې د کوم ځای نه رالې؟ خو بیا هم جمعه ګل ماما ګوره داسې مه کوه که نه، که پرته که ته زړې خبرې یادې نو بیا به زه هم دا ویم چې ستاسو هغه روغه هم ما کړې وه او ستاسو چې څومره د خلکو سره مسلې وې هغې کې هم ما ډېره منډه ترړه وهلې وه که نه. نو که ته داسې کې نو زه به بیا هغه خپلې خبرې واپس کړم او هغه کیسونه به د باندې بیا جوړېږي. نو دلاور خانه ستا خبرې په خپل ځای، خو موږ دا فیصله کړې ده او زما د خاندان سره د دې کلي نور خلکو هم چې موږ به ووټ هغه چاله ورکوو څوک چې په مذهبي لیول باندې هم، په اسلامي لیول باندې هم، انسانیت په هیله هم، د قام د خدمت په هیله هم، د دې خاورې د خدمت په هیله هم، د پوهې او زموږ دپاره د خبرې کولو په هیله باندې هم هغه کس ته به موږ ووټ ورکوو څوک چې په عملي توګه باندې د غریب سره ودرېږي او په قام باندې خفه کېږي، هغه کس ته به موږ ووټ ورکوو. تیر چې دا ته څنګه وایې چې تیر په ير، نو موږ هم دا وایو چې دا تاسو ټول تیر په ير را روان به موږ ووټ هغه چاله ورکوو څوک چې ویم په عملي توګه باندې د قام د ولس خدمت کوي. او په دې به موږ مشوره کوو چې په را روان انتخاباتو کې څوک داسې غوره کس دی چې هغه صرف او صرف د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره او د قوم دپاره او د انسانیت دپاره کار کوي. بس موږ به ټول هغوی له ووټ ورکوو. او بله خبره اخرنۍ واوره دلاور خانه چې ګوره د الله پاک جل جلاله خاطر وکړئ، کله چې تاسو کامیاب شئ تاسو له پیسې میلاو شي که نه، دغه پیسې په دې قام باندې، په دې ولس باندې او د دې د خیر ښېګړې په هیله باندې لګوئ. په دې کې دروغ مه وایئ، په دې کې دوکه مه کوئ، په دې کې د ځان لپاره وخنه مه کوئ. په دې دنیا خو به تاسو مزې او چرچې وکړئ خو په هغې جان کوئ بیا الله پاک له څه جواب ورکوئ؟ د دې څیزونو نه قلار شئ، توبه وباسئ. که د خلکو خدمت کوئ په ډاګه یې وکئ او دا ووایئ چې موږ ته دومره پیسې میلاو شي دومره کارونه په دې کې کوو. په دې کې څه دي؟ ستاسو چې کوم خپل حق دی هغه ترې واخلئ که نه، خو نور د خلکو د غریبانو حق مه واخئ. تاسو د دې خلکو په ووټ باندې راغلي یئ، تاسو په خپله یوازې په تاسو څوک څه کوي، تاسو خپل عزت وقار به وي. تاسو چې کله د ایم پی اے ایم این اے په سیټ باندې راځئ نو دا خو تاسو دا خلک کامیابوي. پلیز که چېرې په عملي توګه باندې ته د الله پاک او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لار او طریقه اختیار کړي نو ټول عمر به کامیابي په دې جان باندې هم په هغې جان باندې هم. نو پلیز توبهګار شه، دا غلط کارونه، دا دوکې، دا شوکې مه کوه. بس جمعه ګل ماما څه خوشته زه ستا نه ټولو معافي غواړم. بس اوټ ستا خپله خوا د چار چالې چې ورکې خو تا خو زما سترګې کولاو کړي، داسې خبرې خو راته اړو چا کړې نه وې. موږ خلکو له لالچ ورکو نو بس په خپله رالوم ووټ راکړئ او د خلکو نه رالوم ووټونه غواړي وایي دله ووټ ورکړئ. بس جمعه ګل ماما زه ستا نه معافي غواړم. ووټ چې د چا له خوښئ هغه له ووټ ورکړه. زما خو توبه ده، معافي غواړم. بس لاړم جمعه ګل ماما لاړم.